آیا موږ داسې کار کولی شو چې په دې قبرونو باندې شنه بوټي نهل کړو چې د دې مړو نه عذاب کم شي؟ تاسو بریدي زموږ په دې ملکونو کې دا په دې قبرونو باندې دنیا ګولونه او یو شی او بل شی ښودی، وایي دې سره چې عذاب کمیږي. دلیل څه دی؟ وایي پیغمبر دا کار کړی. جواب د دې مسلې واوره، دا کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خصوصیاتو کې دی، ځکه که بل چا دپاره وی نو امت ته به هم ویلی وی، صحابه کرامو هم دا کار کړی وی، تابعینو هم کولی، او د امت مشرانو علماو به خلکو ته ویلی وی چې دا کار کوئ، وایي چا نه دی ویلی. دویمه مسله، ته چې کله د یو خپل په قبر باندې بوټي نهل کړي دې دپاره چې عذاب ترې کم شي، دا خو ته بدګماني کوې په دې مړي باندې چې دی ما خښ کو او عذاب پرې سټارټ دی. دریمه مسله، ته چا خبر کړی چې دې قبر کې عذاب شته او که نشته؟ یعنې ته چې راغلی بوټی پرې نهلی، لښته پرې شنه نهلی، تا ته چا ویلي دي چې دې قبر کې عذاب دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو الله ووایي، الله ورته وایي چې په قبر کې څه دی؟ عذاب دی په دې کسانو باندې. تا ته چا ووایي چې ستا دا پلار یا رور یا مور یا ښځه یا ملګری یا بل خپل د ده په ده باندې په قبر کې عذاب دی؟ ته څنګه راځې او په هغه باندې بوټي نهلی؟ دا په دې مړي باندې بدګماني ده که نه؟ لکه یو سړی د پلار یې ښخ کو او ډاري کې به شنه بوټي نهل کړو، یعنې اعلان یې وکړو چې زما په پلار باندې څه دی؟ عذاب دی. خباز څه وایي؟ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې دا شنه بوټي دې دپاره نهل کړي ځکه چې دا تسبیح وایي، د الله پاکي وایي، نو چې د الله پاکي وایي نو د دې د لاسه عذاب بیا نه وي. دا خبره غلطه ده. نو بیا سوال دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنه لښته ولې نه حلوله؟ جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته سوال داسې وکړو چې یا الله څو پورې دا شنه عذاب پې کم که. دی نه دي ویلي چې دا شنه ده ځکه عذاب کمیږي. علم دی دې مسلې ته که نه؟ خو هغه داسې وخت مقرر کړو چې څو پورې دا لښته شنه او ځکه پې لښته نه هلکه، ځکه چې دا لښته د عام بوټي نه په وچېدو کې لږ وخت ډېره وي. او که چېرته داسې وایي چې دا شنه لښته د الله پاکي وایي نو ولې دا وچه نه وایي؟ الله خو وایي چې وان من شیء الا یسبح بحمده، هر شی چې د ځمکه او اسمانونو کې د الله پاکي وایي، دا خاورې هم د الله پاکي وایي. دا مړی خو په خاورو کې خښ دی، نو دا خاورې ولې د الله پاکي نه وایي؟ دا ځمکه د الله تسبیح نه وایي؟ وایي. نو چې وایي نو بیا پکې لښتې ته څه ضرورت شو؟ او بیا پکې شنو بوټو ته څه ضرورت دی؟ بله مسله، دا بعض کسان دا ګلونه راوړي او په دې قبرونو باندې شیندي چې کله زیارت له ځي، دا د هندوانو او د غیر مسلمو طریقه ده، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. ګورې بعض پکې بلکل د یهودو نصاراو هغه چلونه کوي، د انګریزانو هغه چې کله قبر له راځي نو ځان سره باقاعده ګلدسته راغستې او هغه په قبر کې دي او په ګلدسته باندې د ده نوم لیکلی شوی. دا مکمل د انګریزانو تقلید دی، دا د مسلمانانو په معاشره کې نشته. دا موږ ته قرآن او حدیث نه دي ښوولي، نه دا د مسلمانانو طریقه را روانه، دا خو دا خلک د انګریزانو نه او دا چې پکې داسې بهر پاتې شوي د هغوی خواوشا کې هغه دا چل زده کړی، نو قبر له به راشي زر به ګلدسته کېږي. او که خیال هم کړی ده یعنې حیران به شي، د مسلمانانو په مقبره به تېرېږي او بیا ته لاړ شه د نصاراو د کریسچنو په مقبره تېر شه، ته به پکې فرق معلوم نه کړي چې کومه به پکې د مسلمانانو ده او کومه د کافرانو ده. پاخه قبرونه هلته دي، پاخه قبرونه دلته دي، نومونه هلته لیکلی شوي دي، نومونه دلته دي، ګلدستې هلته دي، ګلدستې دلته دي، ګلونه هلته پراته دي، ګلونه دلته دي، ډیوې هلته بلئ، ډیوې دلته بلئ. فرق څه دی؟ هر څه نه شریعت منع کړې ده. قبر پخول نشتی، نوم لیکل پې نشتی، ګلونه اچول پې نشتی، ګلدستې پې نشتی، ډیوې بلول پې نشتی، دې هر څه نه شریعت منع کړې ده او قبر دی. نو دا د هغه خلکو طریقه ده چې هغه د غیرو نه متاثره دي، غیر یعنې غیر مسلمه چې څومره هم دي، دا د هغوی طریقه ده. بله یو طریقه راوتې نن سبا چې کله د غم اظهار کوي د چا په مرګ باندې نو مومبتیانې بلې کړي، که نه لیدلي م که نه؟ ډیوې بلې کړي او په غم کې ناست. اوس دا طریقه کوم ځای کې ده؟ دا د هندوانو او د نصاراو نه اخیستې شوې طریقه ده. د مسلمانانو نه ګورې د ډېر حده پورې
دا دین چې دی ګورې روان دی او دا طریقې زده کېږي او الله دې رحم وکړي داسې نه چېرته وینو او بیا مړي ته لرګي مرګي را جمع کړي او سیزي چې دا قصه به کې راوځي ځکه چې فلم کې سیزله فلم کې وي سیزي هندوان نو دا قصه به لا پته نه چې کله روان وخت کې دا قصه به کې سټارټه نه شو ځکه چې نور خو هر څه ختم شوي دي راشه قبر له زیارت وکړه د قبر دعا وغواړه د الله نه ویل له وبخښه دا ختم شوي ده اوس ګلدستې راوړه ګلونه راوړه پوخې که د مولیانو صاحبانو قبرونه به پکې وینې په هغې باندې داسې یو بلډینګ ولاړي را پاس او دا نومونه لیکل او دا سیمټ لګول په قبرونو باندې چونې لګول هر څه نه منه راغلی ده خو الله یې زموږ په حال رحم وکړي